او یو بادشاه هیرودیس د هغه نوم او ډېر ظالم بادشاه دا دې په دغه زمانه کې چې کوم وخت کې دغه بادشاه دی د دې بادشاه یو ورېره وه ارور یې مړ او هغه ډېره زیاته خوبصورته وه او هغه د بادشاه دغه خپل اروندار هم دې بادشاه په نکاح غشتې وه نو دغه جینۍ هم ورېره وه او مې لور کې دپاره کټی کېدله د دې ښځې دا خوښه وه د دې ماشوم یې د دې مور چې زما دا لور هم د دې بادشاه په نکاح کې راشي نو ده دې بادشاه ته وویل چې ګوره زه هم ستا په نکاح کې یم ستا ښځه ستا د رور د مرګ نه پس او زما دا ماشومه لور ده دا هم پېغله شوه نو زما دا زړه دی چې دې سره هم ته نکاح وکړو او دا جینۍ ډېره زیاته خوبصورته وه بادشاه وی چې زه د علماو نه تپوس کوم یحیی علیه السلام دغه زمانه کې نوجوان او پیغمبر هم و د الله وله په ماشوموالي په هلکانه پیغمبري ورکړې وه نورو پیغمبرانو ته خو 40 کاله پس پیغمبري میلاو شوې ده او ده ته د 40 کالو نه مخکې پیغمبري میلاو اروندار دې په نکاح غشتې ده ستا د ښځې لور کېږي نو دې سره نکاح کول منع د بادشاه غصه خو راله یحیی علیه السلام باندې خو چونکې هغه پیغمبر و نو که بادشاه ښکاره مخالفت کوو نو بیا به خلکو هم دی چې یاره دې خو ګناه کوي غږ یې ونه زکریا علیه السلام نه یې تپوس وکړه سپین ږیرې وی زما دا زوی خو زما نه پس پیغمبر و چې ده څه فیصله کړه ټیکې کړې بادشاه له دې ګناه اراده وکړه خو ویرېده چې هسې نه که زه دا ګناه وکړم او دا یحیی علیه السلام او زکریا علیه السلام را باندې کافر حکم وکړي ټول خلک به مې مخالف شي نو ړې وخو ځان یې غلی د دې جینۍ مور چې د بادشاه دا کومه ښځه ده دې یو چل جوړ کړ دا خپله لور یې ډېره ډولۍ کړه لکه یو انسان چې واده کېږي او ناوې شي او شرابو بوتل یې وله په لاس کې ورکړ ای ورشه بادشاه ناست دی دا شراب پرې وڅښه او که کله یې دنه د ګناه مطالبه وکړه نو دا ورته ووایه چې هله به زه تا سره دا ګناه کوم چې ته دا یحیی او دا زکریا مړه کوې مطلب یې دا و چې دا د مخې نه خوا شي نو زمونږ قصه به سمه شي دا په ډېر ډول او سینګار کې لکه د ځان نه ناوې جوړه کړله او ورغله ورتلو سره یې بادشاه ورته وکتل ځان یې ډولې کړی و دې ولا شرابو ګیلاس ورکړ شراب یې وڅښل چې ویستل بادشاه دې د ګناه مطالبه وکړه دې ورته ویل چې نه په قلار کې بس دی زه به تا سره هله دا ګناه کوم چې تر څو تا دا یحیی او زکریا دا پلار او دا زوی نه مړه کړي چې دا دې نه مړه کړي نو بس ما ته به رانږدې کېږې نه خو په نشه کې و د شرابو او شراب خو لا خبیث شی دی په سړي کې د ګناه دا دغه نور هم پیدا کړي نو فورا یې جلاد راوړ شا به منډه که فورا د یحیی سر هم دلته راوړم چې سر یې دلته حاضر او زکریا هم مړ کړي فورا شا منډه جلاد لا دې بیت المقدس کې ناست دی حضرت یحیی علیه السلام چې پې ورننوت جلاد او خلک هم وه بادشاه حکم دغه یهودیان چې کوم دا د یهودیانو دا نږدې پادریان د هغوی خو له هغه کې دا یاره وه چې دا خلک به د یحیی علیه السلام ملګري شي خو چې زور راغی ټول وي او دا یحیی غلطه خبره کړې دا خو جیز دي او دې غلطه خبره کوي بس یحیی علیه السلام یې رونیو او چې څنګه یې رونیوه حلاله یې هغې جلال هغه نور خلک خو پوه شو هغه عالمان هغې وی که دا د حلال کو دا خاوره وینې په دا ځمکه توی شوه هسې نه دا ځمکه تباه نه شي ځکه پیغمبر د بیت المقدس جومات کې رانیوله ولالو وی زه صبر وی داسې کار به کوو دې به په یو خانه کې حلاله وینه به یې مونږ دریاب کې غورځو وی ډېره ښه ده یحیی علیه السلام یې رونیو ماشوم خشته خوبصورت انسان دی و سیدا و حسورا و نبیا من الصالحین الله وی سرداری صفتونه پکې او پاک دامنو او پیغمبرو او ډېر زیات نیک و دا رب العالمین په قرآن کې ګوی ورکوي راوینې و په کاسه کې حلال دا یهودیان دومره ظالمان قسم په خدای حضرت ابو عبیده بن الجراح رضی الله عنه فرمایي د نبي علیه السلام نه حدیث نقل کوي یو ورځ د سار نه تر د غرمې پورې دې یهودیانو دې بني اسرائیلو 143 پیغمبران وجلي دي هغه به د هر قوم خپل پیغمبر وکړ یو کلي کې به پیغمبر و بل کلي کې پیغمبر و بل کلي کې پیغمبر بل کلي کې پیغمبر دومره ظالمان دا ډېر بدبخته ظالمان په هر زمانه کې دا یهودیان تېر شوي دي بني اسرائیل دا ګوره دې یهودو مړ یحیی علیه السلام ذبح یې کړ نو چې ذبح یې کړ نو هغه وینه یې خانک کې وړله او د دریا په خوا کې وغورځول هغې خودکار کور
داسې خوټ کېدله لکه اور چې جوړ شي او سر یې یوړه نیغې بادشاه ته هیرودیس ته مخکې کېښود وی دا د یحیی علیه السلام سر پروردګار څه چلو او په زکریا علیه السلام پسې منډه کړه زکریا علیه السلام خو غریب سپین ږیری و خو تللی نه شو په لاره هلته یې مخکې ودي ورپسې یو اونه په لاره باندې ولاړه وه ډډه اونه هغه اونې ورته زکریا علیه السلام چې ورنږدې شو ای اونې د الله پیغمبر او دې ظالمانو زما بچی لال او ما پسې را روان دي ما له پناهي راکړه نو هغه اونه ورته په منځ وشلېده نیمه شوه دې پکې ورننوت او اونه واپس یو ځای د بادشاه دغه پولیس والا او دا خلک چې رالل لکه دلته خو زکریا هم دې پورې خو راغی چې څه شو یو خوا منډې وي بل خوا منډې وي بل خوا منډې وي څوک وایي داسې لاړ څوک وایي داسې لاړ تپوس کوي مونږ خو نه دي لیدلی شیطان د انسان په شکل کې ولره وی خو په دې اونه کې وی اونې ته سینګ ننوت اونه کې به سینګ دی وی دې راته نښه ښیم وی څه نښې ښې نو دې چې په دې اونه کې ننوت نو د لمن یو پلو یې بار پاتې شوی وی دی د لمن پلو دا ګوره د اونې نه بار پاتې دا د اونې کرښه چې دا شلېدلې دی پکې منځ ته ورننوت غټ جادوګر دی وی اوس به ورسره څه کوو بادشاه وی پرېږدی به یې نه راوی باسه اونې نه صاحب سینګ راوباسو وی داسې وکړې دا سر د اونې نه کټ کې او د پاسه پې اره کېږدې بس په دې اونه کې یې اره کې او د مالې کې اره یې په سر کېښوده چې اونې اره کوله د دې سر نه هغه راورتېدو هغه د ارې هغه غاښې نو پروردګار ته یې اواز وکړو یا الله زما حفاظت وکړي نو ګوره په پیغمبرانو باندې ازمایښونه ګوره ډېر زیات دي اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل نبی علیہ السلام فرمایي وی زیات آزمایش او زیات تکالیف په دنیا کې به پیغمبرانو بیا چې دوی پسې څومره نږدې او څومره نږدې په هغې به دا تکلیفونه به راځي یا الله ما بچ کا رب العالمین ورته د هغه ځای نه اعلان وکړه وی تا وختي ما ته ولې اواز نه کوه تا د اونې نه پنۍ وغوښته ته خو پیغمبر وې پکار دا وه چې وختي دې ما ته ویلې وې چې یا الله ما بچ کا ما به درله انتظام کړو د اونې نه دې پنۍ وغوښته ته پېښونه دې پېښ کش به هم نه کې کش د سر نه تر خپې پورې دې اره کړو په هغه ونې او مفسرین لیکي چې د خولې نه واه لفظ هم نه دی وکړې څنګه چې وینه بیګې وایي کوي که نه کوي د الله دومره تابعدار چې الله نور خفه نه شي واه یې هم نه دی وکړې چې سر یې یوړه هلته بادشاه له ویې صاحب هغه بل خو مرکه و داره د سر پروردګار په دوی خو ازمایش راغی هغوی ته خو شهادتونه پلار او دوی ته ورسېدل لیکن هغه بادشاه سره د هغه ښځې او سره د هغه لور الله ځمکه وشلول او ټول محل هر څه په ځمکه کې وردننه ټول مردار بادشاه خو لا نو د قوم چې بادشاه لاړ چې قوم خو دې تربیته دي نو د بل ځای نه یو مسلمان بادشاه و هغه ته پته ولګېده چې یحیی علیه السلام سره خو یې دا لوبه وکړه زکریا علیه السلام ته هغه راغی د بیت المقدس په دې خلکو حمله وکړه چې حمله یې پرې وکړه حمله نو په یو ورځې پکې 80,000 یهودیان مردار کړل 80,000 او چې 80,000 یهودیان یې مردار کړل نو علما لیکي چې د یحیی علیه السلام د سر هغه وینه چې د وجود نه کمه ترې شوې وه هغې هغه جوش دی په قلاره هغه سر یې بیا راواخېست هغه بادشاه و په یو غار کې دفن نو د نبي علیه السلام د زمانې نه پس ولید ابن عبدالملک ابن مروان د عبدالملک ابن مروان زوی ولید هغه راغی د دمشق جامع مسجد د دمشق مشهور جامع مسجد دی غټ لوی نو خلکو ته یې مطالبه وکړه چې صاحب دا جومات راته لوی کړه دوی ډېره ښه ده جومات یې لوی نو پکې یو غار راووت نو د غار په خوله غټې غټې تیږې پرتې تیږې چې لرې کړې نو پکې یو صندوق پروت و نو دوی هغه صندوق راوړه ډېر مزېدار خشته صندوق او دغه د بادشاه ولید ته یې مخامخ کېښودی صاحب جومات هم تولاوه او دا غار پکې راووته چې غار راووت د هغې په خولې تیږې هم لرې کړه صندوق پکې پروت خزانه و پکې پرته یا پیسې به پرتې وي خو موږ ستا د اجازت نه بغیر نه کولاوه دا د یحیی علیه السلام د وفات نه تقریبا 700 کاله وروسته خبره هغه یې راوړی چابي هغه هم غمي به پکې یا پکې مالي سره به سپین به چابیان یې خو نه جلنده یې ماته کړ چې سر یې کولاو کړ نو په هغې کې د انسان سر پروت و خشته تازه ښکلې سر لکه وینه چې په دې ننګو کې ځلیږي او صفا تور ویښته د سر او د ګیرې لکه ته به وایې څوک نن مړ دی یا جمدې دی بس خشته ویښته دومره خوبصورته سر او داسې شکل د چا دی دا خو ډېر خوبصورته مزېدار او خشته تازه ویښته دي پې
نو هغې سره د سنگ مرمرو نه ماربلو یو سپینه تخته پرته وه، تکه سپینه، او په هغې د پاسه یې لیکلي وو هذا رأس یحیی بن زکریا علیه السلام، دا د یحیی چې د زکریا علیه السلام زوی دی، دا د هغه سر دی. بادشاه بیا په صندوق کې بند کړو او بیا په غار کې دفن کړو. نو بیا ول هغې قبر وکرانیسته او د دمشق جامع مسجد سره دفن. اوس هم خلک چې لاړ شي نو باقاعده زیارت لی ځي، ملاقات لی ځي. او زکریا علیه السلام په بیت المقدس کې دفن، لوی قبر یې دی. تاریخ لیکي چې څومره خلک لاړ شي نو هلته زیارت لی ځي او ملاقات لی ځي. دا پیغمبرانو سره دومره ظلم شوی دا چا کړی؟ دا ګوره دې یهودیانو کړی، بني اسرائیل چې ورته دی. دې زمانه کې هم لګیا دي، اوس هم چې دا څومره ظلم شروع دی، که په افغانستان کې شروع دی او که په عراق کې شروع دی او که په نورو په فلسطین کې شروع دی، دا ټول د یهودیانو ظلم دی. ګورې دا ډېر ظالمان دا دی. د پخوا نه نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته داسې منصوبې جوړې کړې وې چې یو ځل پیغمبر علیه السلام له دعوت وکړو بویه ته یو ځای کې کښېنه، نو خلک یې ولمسول، بره به ته اور وخېجې او د میچنې پلې وله ورکړه. وایي چې څنګه پیغمبر علیه السلام به دلته مونږ دې سوري ته د دیوال کښېنو، ته به پرې میچنې پل د پاسه راوغورځوې. چې څنګه نبي علیه السلام کښېناسته، جبریل علیه السلام وله راغی پاسه، پاسېد، وایي څه چل دی؟ وایي صاحب سازش درته جوړ. یهودیان راغلل، وایي صاحب ولې پاسېدی؟ وایي دې خوا راشه. وایي دا د میچنې پل چې په دا بنیره پروت دی دا څه شی دی؟ دا یو سازش. په خیبر کې نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته ښځه ولمسوله، پیسې یې وله ورکړې، نو د ګډ په غوښه کې وله زهر واچول. د خیبر د خندق غزا چې شوې ده او یا د احد چې شوې ده، د دې ټوله منصوبه بندي د مدینې منورې یهودو کړی. دا دومره سازشیان د پیغمبر علیه السلام خلاف، د صحابو خلاف، تر ننه پورې لګیا دي د مسلمان خلاف سازشونه کوي. او ور یوازې زمونږ خلاف نه، دا نن خو سره د عیسایان ملګري دي، خو دا د عیسایانو خلاف هم دي. ګورئ ځکه عیسایان عیسی علیه السلام ته خدای وایي، بیبي مریم ته خدای وایي، او دا یهودیان عیاذا بالله بیبي مریم ته سپک، دومره سپک لفظ سره وایي چې زه نشم ویلی. عیاذا بالله عیسی علیه السلام ته دومره سپک لفظ وایي چې زه په خولې نشم ویلی. خو نن د خدای شان دی. نبي علیه السلام فرمایي الکفر کلهم ملة واحده، وایي کافران به د مسلمان په مقابله کې ټوله یو ډله وي. نن ټول مسلمان ته یو ډله. یو قوم چې د سار نه تر د غرمې پورې 143 پیغمبران شهیدان او د هغوی شاګردان، او یحیی علیه السلام غوندې پاک هستي نوجوان هغه لال کړي، او زکریا علیه السلام غوندې سپینګیري د خدای پیغمبر په اونه کې هره کړي. دا د مسلمان دوست کیدی شي دا قوم چلیم نشي کولی. د حضور پاک صحابي دی حضرت ابو هریره رضی الله عنه، دا غنه یو حدیث نقل شوی دی او دا په ډیرو کتابونو کې دی، خصوصا مسلم شریف کې. هغه فرمایي چې حضور پاک او فرمایل چې اتقوا الظلم، د ظلم نه ځان وساته، ظلم نه ځان وساته، اول ته ځان وساته، ځکه ظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامه، د قیامت پر ورځ به چا چې چا باندې ظلم کړی دی دی به په تیارو کې او په عذابونو کې ډوبي. یو عذاب نه، په ډېرو عذابونو کې به دی ګیرې او دی به ډوبي. ظلم ډېر خطرناک شی دی د الله بندگانو سره، بلکې بندگان څه د الله مخلوق سره ظلم باندې الله خفه کېږي. او ظلم څه ته وایي؟ نو زمونږ د علما د ظلم ډېرې معنی کوي. وضع الشی فی غیر موضعه، چې الله کوم څیز سله درکړی دی او هغې کې استعمال نه کې، دې ته ظلم وایي. الله تعالی اختیار درکړی دی، د اختیار به ته په هغه ځای کې استعمالی چې خدای کوم ځای درته ښولي، او د دا بې ځایه استعمال کې. بې ځایه دا چې ښځه وهې ټکې کنځل وته کې، بې ځایه دا چې یو غلام رهي وهې ټکې کنځل وته کې. غصه تعالی خدای درکړې ده، خو په ښه ځای کې استعمال کا. که څوک په تا راغی، ستا په بیبي راغی، ستا په مال راغی، غصه وکړه. او بې ځایه ته ګاونډي ته غصه کې،
کمزوری ته غصه کې بې ځای استعمال التجاوز عن الحد د حد نه تجاوز کول او د خلقو قبض حقوق الله و حقوق العباد د خدای او د بنده حقونه را جوختول ځان ته دا ټول په ظلم کې داخل او بیا چې په چا دې ظلم وکړه او د ده د زړه نه کم آه ووته نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا د خدای دربار ته ډېر زر رسیږي اتق دعوة المظلوم حضرت معاذ رضی الله عنه یې لېږلی و د زکات دپاره چې ته د خلکو نه زکات راغونډ کا ورته وایي ګورې اتق دعوة المظلوم په چا ظلم ونه کې ابره ته خیرې کوي د هغه د خیرونه ځان وساته فإنه ليس بينها وبين الله حجاب دا خیره خدای ته زر رسیږي د خدای او د دې خیرې په منځ کې پرده نشته ظلم ډېر خطرناک شی دی ظالم له خدای په دنیا کې هم سزا ورکوي او په آخرت کې حضرت بلال رضی الله عنه باندې به یو سړي ظلم کو په مکه شریفه کې چې هغه ته امیه وایي امیه ابن خلف او تاسو ته پته وه چې څونه ظلمونه یې پې کول په مکه کې به یې راوست په ګرمو شګو به یې سملاو په سینه به یې وله ګرمې تیږې ښودی ماشومان به یې ورپسې کړل وی په دې مکې په دې کوڅو کې ځغلوی او په چوکو یې وهی او چې زخمی به شو هغه زخمونه باندې به یې وله شګې دوړولې او د مکې ډېر ګرم نور دی او کاڼي ډېر ګرم دي په هغه ګرم نور به یې په شګو سمله او په سینه به یې وله کاڼي اچول څه چل کړی و بلال ده ته یې کنزل کړي و نه د د حق یې والي و نه د د خدمت یې نه کو ښې وله کو صرف هغه وی چې زه مسلمان یم زه یو خدای منم او حضور پاک د خدای مقدس پیغمبر او بنده منم دا یې وینا وه نو څه چلو شو د هغه خپل دین دی د هغه خپل اسلام او ایمان دی نو ظالمانو ولې ظلم کوی ډېر زیات کړی وه خدای پاک هغه بلال د هغه د پنجې نه آزاد که لیکن هغې امیه له خدای څومره لویه سزا ورکړه الله ورته انتظار وکړه 3-4 کاله 15 کاله ورته خدای وکتل ان الله لیملی الی الظالم حضور پاک فرمائی وی ظالم له خدای مهلت ورکوي دی وایي ګنې زه دا څه کوم په دې ما خدای نه نیسي دی وایي که زه دا څه کوم نو ما نه خدای تپوس نشي کولی زما دا کار بد نه دی ګنې خدای به زه رانیولی هم او الله مهلت ورکوي لیملی الی الظالم حتی اذا اخذه چې کله خدای رونیسي بیا نه پرېږدي بدر په جنگ کې چې دی کله ته او غزوه بدر پیښ شو ابوجهل کله لښکر جوړو د مکې د مشرکانو نه نو په دې مشرانو باندې ګرځېده نو دې امیه له راغی حضرت سعد رضی الله عنه فرمایي سعد ابن معاذ دا د مدینې و او امیه د مکې و سعدم تجارت کو امیهم تجارت کو د دواړو یو بل سره تجارتي تعلقاتو د اسلام نه مخکې او دا سعد چې به کله مکې ته راغی یا د مکې په خوا کې به تېرېده د امیه سره به دی راو دوست او تجارتي تعلق و سره او دا امیه چې به کله مدینې ته یا د مدینې په خوا کې به تېرېده د سعد سره به ناستو د هغه میلمه به هغه سره به شپې کولې چې کله حضور پاک هجرت وکړو او مدینه منورې ته لاړ نو دا سعد د عمرې په اراده راغی دې وخت یو حضرت سعد رضی الله عنه مسلمان دی حضور پاک له امن ورکړی دی نو دې راغی مکې مکرمې ته د طواف د بیت الله دپاره او د عمرې دپاره نو حسب معمول د دې خپل دوست د امیه کره میلمه شو اوس دین جدا دی اوس حضرت سعد ابن معاذ رضی الله عنه مسلمان دی او امیه کافر دی خو زاله تعلقات یو بل سره وراغې ده کره دیره شو نو امیه ته وایي انظر لی ساعت خلوتن هلکه ماله داسې وخت وګوره چې څوک پکې نی لعلی ان اطوف بالبیت چې د بیت الله طواف وکړم ولې
ځکه چې اوس خو موږ مسلمانانو له امن ورکړو ستاسو دا خلک به ماته غوسئ نو داسې ټیم وګوره چې څوک پکې نه چې هغه ټیم زه بیت الله طواف وکړم نو عموما د مکې خلک د غرمې به اوده کېدل ګرمي مې یو خلک په کور کې دن نه نو ده ورته وی چې د غرمې خلک اوده کېږي نو زه به وبدېدم طواف به وکې نو چې روان یې که نو ابوجهل په مخه ورغی چا نه چې یارېدل هغه حرامي په مخه ورغی چې ورغی امیه نه یې تپوس وکړه دا څوک دی پېژندې دا څوک دی وی دا زما دوست سعد سعد ته وی ښه سعده تا زمونږ دشمن له محمد صلی الله علیه وسلم زمونږ دشمن له امن ورکړی دی او تاسو به ورسره مدد هم کوئ زمونږ په مقابله کې ها مرسته به هم کوئ او ته بلته بېغمه زمونږ په کلي کې چکرې لګې او زمونږ په کلي کې بېغمه طوافونه کې حضرت سعد هم یو تکړه سړی و د یو قوم مشر و د اوس قبیلې مالدارم و نو په هغه دا خبره بده ولګېده وی ابوجهل عمرو ابن هشام یې نوم و عمرو ابن هشام یعنی ابوجهل که تا زه دلته د مکې نه منې کړم او د مکې د طواف نه دې منې کړم نو ګورې پام کوه ته چې شام ته ځې او د شام نه غله راوړې نو لاره دې په مونږه د زه به در باندې هغه بنده کړم څه به خورې مکه شریفه کې خو فصل نه کېده نه غنم نه جوار او خو دشت علاقه ده صرف زوزان دي پکې او د کیکرو میکرو بوټي دي پکې څه به خورئ تاسو له خو مال د شام نه راځي زه به در باندې هغه لاره بنده کړم د لوږې به مړه شئ په هغه لار به مو نه پرېږدم بیا به څه کوې زه نه راځم مکې ته طواف له راتلمه چې ته مې منې کې طواف له به نه راځم ځه بس الله ته خو زما حال معلوم دی ته به څه مې نه پرېږدې لیکن تا به په داسې لاره بنده کړم چې قوم به دې څه خوري ته به څه خورې خبرې یو بل سره تیزې شوې چې تیزې شوې د امیه له پکار و خلک د میلمه مرسته کوي ده له پکار و چې بیچ بچوی کړی وې او د ابوجهل ته یې ویلې وې چې ابوجهل دې وخت کې عمرو ابن هشام دا خو موږ ورته ابوجهل وایو عمرو ابن هشام یعنی ابوجهل دا زما میلمه دی د سره ګزاره وکړه نو هغه هم ظلم وکړه هغه په سعد وازره و سپا خپل میلمه ورته سعده ته خو زما میلمه خدا عمرو ابن هشام د ابوجهل دا زمونږ د کلي سردار دی په دا سترګې مه راوباسه په دا اواز مه راوچتوه نو سعد خفه شو چې زه خو ستا میلمه یم پکار دی چې ته هغه ته وې ما ته ولې وې بیت الله خو یوازې ستاسو نه دی د ټولو خلکو دی او طواف له راغلی ما نو د هغه ته وې نه وې او ما ته وې نو بس سعد ابن معاذ امیه ته مخ ورواړی امیه وی ته خو غلی کښېنه ستا متعلق خو موږ ته خپل مبارک پیغمبر فرمایلی دي چې امیه به موږ وجنو دغه ځای کې خبره رفع دفع شوه امیه کور ته لاړ سعد رخصت شو مدینې ته لاړ چې امیه کور ته لاړ نو ښځې ته ویې ښځې وی تا به ونه رېدل هغه زما دوست چې دی سعد هغه خو ما ته یو خبره وکړه څه وې وی هغوی ته پیغمبر علیه السلام ویلی دی محمد صلی الله علیه وسلم چې ما به وجنې ګوره هغې د حضور پاک دونه ورته پته وه چې د هغه د خولې نه خبره ودي نه دروغ نه هغه رښتیا کافران دي دا ورته پته ګنې ویلې به زه مړه څه خبره ده ما څوک نشي وجلی سره کوټې خو نه یم لیکن خبره هغه وخت ته پرېوده چې هغه ویلي چې وجنې به بس دې کې څه چل شته وی ښځې وی ما ته خو هغه داسې وي چې ما موږ هغې وجنې وی ما ورته وی چې په مکه کې مې وجنې که بهر مې وجنې وی هغه راته وی چې دا پته راته نه لګي ښځې ورته وی بس دلته د پسې هغه نشي راتلی او د مکې نه ته بار موزه او دمه وی لا اخرجو من مکه ته د مکې نه بار نوزم ولې هغه ویلي دي چې موږ به دې وجنو څه چل پکې شته دې کې د بدر جنګ جوړ شو ابو جهل لګیا دی لښکر جوړی امیه ځان غیب کړ خو ته پته ده چې زما متعلق ویلي دي چې ما به وجنې نظم ابو جهل یو مشر راوباسي امیه له راغی امیه ځان تیاروه ټول مشران دي او روان یو مسلمانانو پسې او پرېږدو یې نه ختمو به امیه ورته وی زه خو بیمار یم ما ته خو پته ده زه خو نشم ترې ناجوړی یم ځان په ځای به بل څوک ولېږم نوکران به ولېږم غلامان به ولېږم او زه ناجوړی یم وی نه 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 دا چېرته کېږي
ته د قوم مشر سردار نو چې ته پاتې کېږي دا نورم پاتې کېږي وی زه بیمار یم که نه وی کاکاجي که بیمار یې که روغې دی به خیر داسې وکړه مونږ سره وځه یو شپه مزل یو ورځ را سره وکړه نو بیا به دله خلک به ستا په وجه د نوره مباسم چې ګوره هغه سپین ږیري دي تاسو ولې نه دی نو د لارې نه به دلې بیا لار درکم ته به واپس راځې دا چلې ورسره و هغوی چلي وکړل وی ښه وی او وی ښه زه داسې کار کومه یو قیمتي او اعلی اوښه چې کور ته لاړ اوښ یې واخېست او سامان یې واخېست ښځه ورته ویې سړیه وی ير دي دا ساعت چې تا ته څه ویلي و چې هغوی ته محمد ویلي دي چې دی به مونږ وجنو صلی الله علیه وسلم ښځې وی زم ورسره نه هسې لږ وځم ورسره ما ورسره خبره کړې ده خو اوس که زه نه ځم نور خلک هم نه دي نو چې لږ غوندي وځم نو راځم به دروازه کولاو ساته هر ټیم چې را تختم به ابو جهل خو په الفلام ورامي و که نه هغه ډېر پوره شوی و هغه وی چې زه دې ځمه چې ستا پلار دې ما نه پاتې شي نو د هلکانو د لسو دولسو پنځو شپږو هلکانو یو ډله یې پرې مقرر کړه وی تاسو به د دې باباجي خیال ساتئ د نه ونه تښتي دې به رسو به درته چې سمن دې لاړل یو ځای کې خو په پیاده قافله وه دمه به یې ځای په ځای کوله چې سمن دې لاړل یو ځای کې دمه وکړه خیمې ښخې کړې ورځ نیمه به هغه ځای کې دا دوی دمه کېدل چې څاروي هم دمه شي ګیاګانې وخوري په خپله هم دمه شي د څه چلو که دی امیه د ځان سره هغه اوښ نږدې سملاو او مطلب یې دا و چې دا خلک اوده شي زه به اوښ باندې خپه ور واړم او تختم به ابو جهل په هلکان مقرر کړي خو چې دې څنګه را پاسېد خلک اودو دی را پاسېد هغه هلکان وله رالل کاکاجي خیر دی اوبه پکار دی او دس ماته لوټه پکار ده بل څه ضرورت دی خدای دا څه په غم واوړېده وی زه سرکوزو اوده شه تاسو زله ما پسې ګرځئ نه مونږ خو ته مشر یې زمونږ باباجي زمونږ کاکاجي ستا خدمت ته ولاړ یو که ستا څه پکاري اډر کوه خیر امیه پوه شو چې دا هلکان خو ویښ دي او دې ځای کې کار نه کېږي زه چې بل ځای دمه کوو هلته نه به راوتښتم چې بل ځای دمه وکړه او خلک وده شي او دا نیمه شپه شوه دم ځان د قصده وده کړی او چې خلک بلکل وده شي نو دې غلې غوندې را پاسېد چې په اوښ پاړو موزم هغه هلکان خو ته ابوجهل پېږو را منډه کړې کاکاجي ولې څه دي څه ضرورت یې اوبه دې پکاري بل څه پکاري مونږ ته وایه تاسو بیا ما پسې قرآن خطې یې نه نه ته زمونږ مشر یې که نه مونږ ستا خدمت ته ولاړ یو هلته یې خوند ونه که رو رو په دغه طریقه به درته ورسېد چې به درته ورسېد جنګ شروع شو هغه حضرت بلال چې دی ظالم پې ظلمونه کول هغه حضرت بلال چې د په شګو کې سملاو هغه حضرت بلال چې په زخمونو به ورته شګې اچولې هغه حضرت بلال چې په سینو یې وله ګرمې تیږې ښودې هغه صحیح کو او چغې کړه لا نجوت ان نجا امیه ای خلقه هغه د امیه دی ګورې که دې د نه بچ شو زمرم په هغه ورځ اخ بخ به زه مړی ما که دا د نه بچ شو خلکو وی کم دی وی هغه په اوښ باندې سور دی نو د امیه سره زوی مو او صیبه چې څنګه د صحابه ولیده نو صحابه ورپسې شو چې ورپسې شو نو د عبدالرحمن ابن عوف سره د تعلق رضی الله عنه وی عبدالرحمنه ما پیغمبر علیه السلام له بوزا وی راځه راپسې ما پسې راځه خو صحابه خو ورپسې هغه پښتانه وایي چې د سړي په سر راشي که نه بوډۍ به وی خپل زوی ته بوډۍ به زوی ته وی بچې زما دا ژوند دې خدای تاله درکړي خو تا دې خدای جوړ کړي ما دې خدای مړه کړي خو تا دې خدای جوړ کړي زوی یې ناجوړه دې کې ملک الموت راغی ملک الموت راغی چې راغی بوډۍ ته یې وی سپین غاړه ټیم دی پوره دی بوډۍ ورته وی روغ او رنځور پېژنې او که نه ناجوړه مې زوی دی او ته رالې ما پسې روغ او رنځور پېژنې نو دا هسې یو خلک یو بل ته وایي زما ژوند دی خدای تعالی در بچې تا دې خدای جوړ کړي ما دې مړه کړي خو ته دې مرګ نه دی لیدې بوډۍ چې مرګ پې راشي که نه نو بیا پکې دا قصه پیسه نشته
نو امیه سره زوی شاته سورو د څه چلو کو چې دی پیښو چې مسلمانان خو راپسې را رسېږي نو خپې راغونډه کړو زوی له سینه کې کېښود او په دره دې لاندې وغورځو چې زما دا اوښ به سپک شي دروند دې منډه نه شي والی نو زه به پیغمبر علیه السلام له ورسم او دا کافران به مې په زوی شي هغه سره په جګړه شي نو زه به ترې بچ شم صحابه راورس مسلمانان به مې په زوی شي دوی به مې په جګړه به شي زه به ترې بچ شم مسلمانان صحابه راورسېدل دوی خو ولې یو سود غزاره وخې مردار کړ ده پسې بیا شو چې شو ورورسېدل وی عبدالرحمن څوکم وی اوښ نه ټوپ کا اوښ دې پرېږده بس د اوښ نه یې ټوپ کړه او عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه پې د پاسه ځان ور واچو مسلمانان رال وی پاسه وی نه دله زه امن ورکوم او دې د حضور پاک له بوزم وی پاسېږه ته د سپېره هغه ظلم موږ نه دی لیدلی د په بلال لږ ظلمونه کړي دي پاسېږه خیر هغه ته نه پاسېده او دې ډېر غټ و د وجود نه بس صحابو توره راواغېسته او د لاندې نه یې وله په دا خېټه کې داسې وواله داسې یې وله وګرځول او مردار شو خدای مردار او څه سزا خدای ورکړه چې کله کافران او یا مردار شو نو سې په هغه شال کوی کې واچول یو شال کوی په هغې کې وغورځول او د ده دې په میدان پروتو نور ګرم و وجود یې پړسېدلی و نو چې دی راښکل لاس خپې به ترې وتل نو حضور پاک صحابو ته فرمایل وی چې دا کم ځای پروت دی شګې پې د پاسه ور واچوم دغسې دا خدای والی پرېږده ظلم یې نصیب شو نه دنیا کې هم خدای رسوا کړ نه هغه خاني په کار شوه نه نوابي په کار شوه نه نوکران په کار شو نه ځمکه او جایداد په کار شو هغه د حضرت بلال مظلوم بدل ته خدای په دنیا کې واخیست واطعب اصحاب القلیب لعنة الى یوم القیامه او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای اطعب لعنة دی پسې تر قیامت پورې د خدای غضب او د خدای قهر ورپسې شو تر قیامت پورې ابو جهل څه شو څومره ظلمونه د حضور پاک سره کړی دی دومره ظلم چې د هغې اندازه نشته حضور پاک د بیت الله په خوا کې منځ کوي منځ او دا ابو جهل وی وی څوک به قصاب خانې ته لاړ شي چې د هغه ځای نه څخه ګندګي راوړي په دې شی ول ورغورځوي عقبه ابن ابي معيط پاسېد او د اوښې هغه پیروان د وینو ډک سلا ورته ویې ربی کې هغه یې راوړو د حضور پاک په ملا د پاسه یې ور واچو او نبي علیه السلام لګیا دی خپل منځ کوي او دوی څونه ظلم وکړو په یو بل ور پرېوتل او خندل به په یو بل دا مره یو خندل قهقهې یو والې په قلس قلس په خندا د حضور پاک پورې خندل چې دا د په شام وله ګندګي ور واچوله نبي علیه السلام مبارک چې کله پاسېده نو بیت الله ته مخ کړې ګوره د مظلوم دی که نه ظلم دی که نه بیت الله ته مخ کړې او خدای پاک ده څه وایي اللهم علیک بقریش خدای دا راونیسي اللهم علیک بابی جهل و عتبة و شیبة خدای دا فلان کې عقبه ابن ابي معيط دا الله راونیسي خدای خیر یې وکړه دغه ټول خدای په بدر کې راونیول او مردار یې کړی او داسې ذلیله کړل داسې ذلیله چې بیا د قبر ځای نو بیا د کفن ځای نو په هغه کوی کې ورګرځي ته وتښتېدل ظالم خدای رانیسي بیا اخرت خو یې دې تبا قبر خو یې دې تبا خو په دنیا کې هم خدای رانیسي نشان عبرت ته جوړوي نشان عبرت او زما وروڼو موږ څومره ظلم کوو خفه کېږئ مه موږ ګاونډي په ګاونډي ظلم د ځمکې ګاونډي په بل ځمکې ګاونډي ظلم پوله ولوي دا ظلم نه دی د اوبخور اوبه ترې نیسي دا ظلم نه دی بوساړه تغلا کوي شوتل تغلا کوي دا ظلم نه دی د وږو پټل ورشي د ګیا په بانه وږي ماتوي او ګیا کې منډي ظلم نه دی قصاب نه چې غوښه اخلي خم پکې شته لیکن هغه د اډو کامل چې در په غاړه کې دا ظلم نه دی دا سودا چې در باندې ټماټر خرڅئ او دا ګنده او دا ټول پکې ورواچئ او ته به ماله ښه راکوي ښه در کوم او ټول داغي پکې ګیر کې ظلم نه دی دا زیاتې نه دی
دا مساله کې چې دا ګندګي ری ورچې یو پته په پیسو خرڅوي دا ظلم نه دی دا چې ته سوچه اخلې او دې چلکې رنګ کوي او پکې ګړی ظلم نه دی دا مزدور چې ته ګوډ لبوځې ټول داسې دی ګورې مزدور چې ګوډ لبوځې او ځان خلاصوي د ګوډ نه او توپړ اوچتوي او ولاړی په بل ځای ږدي دا ګوډ دی دا ګوډ نه دی که ګیا د یو ځای نه توپړ اوچته کړي نو په بل ځای ولاړی کېږي دا ګوډ نه شو که نه دا ظلم نه دی دا زیاتې نه دی او دا ته چې د مزدور پیسې نیسې دا ظلم نه دی رسول الله مبارک فرمایي مزدور چې مزدوري وکړه چې خولی او چچوي نه مخکې وله پیسې ورکړه او ته دې پیسې نیسې دا هم ظلم دی هلته مزدور هم ظلم کوي ته هم ورسره ظلم کوي دا سارو سره موږ ظلم نه کوو قسم دې سارو سره څونه ظلم کوي هغه غریب د تلو نه غویې او تا پې څونه بار دغه کړي سنډه او دا ساروي کې دا یوې پې کوئ تاسو د ګرځېدو نه دونه ستړي وي دا د ریړو نه خو خدای سنډاګان خلاص کړل ریړې ختمې شو او خرم خدای پاک د دغه نه خلاص کړل د ریړو نه اوس کم دي پخوا ریړې به زیاتې اوس دا شیدونه راووتل دا څه ورته وي چنګچان منګچان په هغې کې خلک وړي هغه خر غریب به څه کول قوق به یې کول د تلو بنو او د خر خو به بد ارواز وه غوی سره به خلکو ګزاره کوله سنډا سره به خلکو ګزاره کوله د خر خو به دونه بد ارواز وه چې اکثر به یې د اولي د وینو ډکو او وینې به ترې راوتې او دوی به ډبول او وهل به او چې کار به یې پرې وکړه د ګرځېدو بنو نو بیا به یې ورسره څه چل وکړه بیا به یې پرېښوده چې زه په پردو پټو کې سرېږم په ډېرانونو سرېږم دا د خدای مخلوق نه دی دا ظلم نه دی دا افسر چې د خپل ماتحت سره کم زیاتې کوي دا ظلم نه دی دا ماتحت چې د افسر خبره نه مني دا ظلم نه دی ګاونډي سره ظلم پلار بچو سره ظلم بچی د مور او پلار سره ظلم خاوند د ښځې سره ظلم ښځه د خاوند سره ظلم دا به څه کېږي ګوره یاد ساتی یاد ساتی کفر خدای برداشت کوي خو ظلم نه برداشت کوي د سارو هم نه برداشت کوي حضور پاک فرمایي واوره حدیث دی د بخاري شریف وی په دوزخ کې مې یو ښځه ولیده چې پیشو پې چکونه لګول په دوزخ کې وه او پیشو پې چکونه لګول دوزخ کې بعضې څیزونه به سوځېږي بعضې نه پیشو پکې ده هغه د چکونه پې لګئ او دا کومه ښځه وه دا په بني اسرائیلو کې یو ښځه وه پیشو یې تړلې وه نه یې پرېښوده چې ځان له څه مږې مږې رونیسي او ځان موړ کړي او نه یې په خپله خوراک ورکو ماتت جوعا هغه پیشو د لوږې نه مړه شوه الله پاک د هغې پیشو د ظلم نه هغه مالک یې رانیولې دوزخ کې اچولې د هغه پیشو یې پې مسلط کړی چکونه پې لګېدل حضور پاک نه صحابو تپوس وکړو ولې په سارو کې هم دا شی شته وی چې کوم د لوند زړه شی وي د لمدې اینې شی وي او جمدې وي چې ظلم به کې خدای پاک پر نه تپوس کوي بلکې دا لا څه کوي چې کم ساروي دي د ښکراور په دې بېښکرو ورځې وهي ساروي ښه د قیامت پر ورځ به د بېښکرو بدل خدای د دې ښکراورو نه ظلم د ساروي خدای نه معاف کوي چې ساروی مکلف د سر نه دی ساروی له نه جنت ته نه ولا دوزخ ته د هغوی ظلم نشي برداشت کولی قیامت پر ورځ چې کم ساروی بل ساروی والی دی نو بل له به حق ښکرې ورکړي چې شا بدل ته واله بدل به ته والي بیا به ټول خورې شي د ساروی ظلم خدای نه برداشت کوي د مسلمان به خدای څنګه برداشت کوي او نن سبا چې کم د ټوپک خاوند دی د مال خاوند دی د موټر خاوند دی د جایداد خاوند دی قسم دی که د هغه د مخې نه څوک څه کېږي تیرې دې تیره مخې نه شي په لارې نه شي درله ټاکونه در کوي اجرې ته نه شي ورتلی کور ته نه شي ورتلی په غم خادی کې ورسره نه شي یو ځای کېدی ټک بدله در کوي او فخر به کوي خبرې به راته اورئ ستغې به راته اورئ مه کوئ ګورې ظالمانو ظلمونه مه کوئ د خدای د غضب نه وریږئ د خدای د قهر نه ویریږئ ظلم مه کوئ غریب خدای پیدا کړی تا نه دی پیدا کړی عجز خدای پیدا کړی ته خالق نه خالق بل شتا غریب خدای پیدا کړی ته خالق نه ظالما خالق بل شتا ګورې مه کوه پې خفه کېږي تباه به شي الله به دې رونیسي ډېره مو لیدل یو بادشاه په یو علاقه ګرځېده یو ځای خوښ شو ځنګل او ځنګل سره خوا کې ښه مدیدار شینکۍ دي او چمنې دي او اوبه دي
بادشاه هغه خپلو نوکرانو ته وی هلکه دا خو ډېر ښه ځای دی ښه یخې اوبه دي ځنګل دی دلته مال یو محل جوړ کړي ریسټ هاوس راله جوړ کړي اوړي کې به راځم او دې کې به دیره کېږم او ښکار به کوم دا خو ډېر مزېدار یخ ځای دی چا به دونه موده کې ماله ښه قیمتي محل جوړ کړي نوکران لګیا شو او د بادشاه دپاره قیمتي اعلی محل جوړ کړو بادشاه څه وی دې ځای کې جوړ کړو چې کوم دا کورونه دي دا خلک د کورونو نه لر کې ماله محل جوړ کړي ډېره ښه ده بادشاه به تپوس کوو محل څنګه دی جي کار شروع دی په نقشه کار شروع دی بادشاه ته نوکرانو وی صاحب محل تیار شو ها لا ښکلی محل هم درته جوړ کړو اوس افتتاح کوي بادشاه وزیران ورسره دي مشیران ورسره دي دنیا خلق دي چې نن د بادشاه محل جوړ شو او افتتاح به کوي چې بادشاه څنګه راغی او محل ته وکتل د محل د دیوال خوا کې یو کچه کور و وی داسې دي وی دا یو بوډی دی او د هغې کور دی وی دا هم نه دي روان کړی دا خو زما په محل یو داغ دی دې سره خو زما محل بدرنګ ښکاري ای بادشاه سلامت دا یو بوډی ښځه هېڅوک یې نشته ډېر عاجزه ده نو موږ خو نور کورونه د خلکو روان کړل محل هم درته جوړ کړو خو دا هم چې روانه و دې ډېر زیات وجړل وی بس ما پکې ښه کې خو دا کور نه پرېږده موږ وی د یو پوټی نه کور دی په دې څه غریبه ښځه ده دا د بادشاه د محل خوا کې وی بادشاه سلامت غریبه وه نو موږ پرېښود وی نه منم زه به اله دې محل ته دننه کېږم چې تر څو مو دا کور نه روان کړی دا خو زما په محل یو داغ دی بس نو شا به فورا روان کې بس اسې ودره وسونه وخان ودرېدل بادشاه غونډه قافله ودرېده وی نظم چې تر څو دا کور نه روان کړی بس هغوی زر لګیا شو غریبې ته وی وځه کونډې بوډۍ وځه وی نه وځم وی ته څنګه نه وځې بادشاه هغه د پنور ولاړ دی او محل ته داخلیږي نه چې تر څو دا کور نه روان شوی بوډۍ څه وایي د دعا چل زده کې بوډۍ څه وایي بوډۍ وایي یا الله زه خو کمزور یم زما کور دا ظالم رانی دا خو زما د خاوند کور دی دا خو زما د مهر کور دی دا خو زما د غریبۍ کور دی زه به الله کم خوازم ښځه خو جومات ته هم نشي تللی کړی چې د جومات کې به دې راشي زه به کم خوازم یا الله زه خو کمزور یم خو ستا زور څه شو یا الله زه خو بې کسه بې څوک یم خو ستا طاقت څه شو زه خو الله عاجز یم نو ستا هغه طاقت خدای څه شو ته خو طاقتمن یې ته خو زورور یې ستا خو څوک مقابله نشي کولی تا ته خو څوک سر پورته نشي کتی خدای زور دې څه شو خدای طاقت دې څه شو خدای ستا بادشاهي څه شوه او څه دې ته دعا وایي ښځې له لاس نو پورته کړې چې د بادشاه نه سا د اس د پاسه ووته او مردار شو محل پاتې هر څه پاتې هلته هارټ اټیک راغی او مردار شو د ښځې پولیس والا ورته بس بس به نورې خیرې ونه کړې بس 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 سړی دې ځای ته ورسو لړ ختم ظلم به نه کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث دی او وی چې چا باندې څوک ظلم وکړي که نه او دس بدل واغېشته چا وله سپېړه ورکړه دم سپېړه ورکړه بس د انتقام واغېشته او چې دله چا سپېړه ورکړه او ده ور نه کړه آهې وکړه الله وی اوس یې ما ته پرېږده د ده نه به زه سپېړه وباسم نو ستا به څه سپېړئ ته خدای ته پرېږده چې خدای ته سپېړه وباسي چې پته ورته ولري یو طالب په لاره باندې روان دی طالب بو سره دی طالبان خو نه پروا جنت او نه پروا دوزخ بیغمه خلق دی یو جنټلمینو هغه واده له روانو ښځه ورسره وه ښځې برقا چولې ده او سینډل مینډل یې چولې دی او ځان یې برش کړی پالش کړی دی او لپسټک یې مفسټک یې مږلی دی او جنټلمین هم بوټان موټان اچولی دی او چشمې مشمې اچولی دی او کوټ پتلون یې اچولی دی او ښځې سره روان دی پلا رضي دا طالب خیال نو چې ته په ډنډ کې خپه کېښوده چې شړق شوې هغه اوبه د هغه جنټلمین په هغه محترم ور پرېوت
د هغې کیړی جرابې جامې څښاش جنټلمین ویی ته خدای دې بیخ وباسه زما ښځه دې ولړله مونږ واده له روان جامې دې وله ولړلې پیزار دې وله ولړو خو چې شړق شو هغه طالب یې په دا مخ یو مضبوط غزار و خوار شي ګډېږي په لاره نظر دې نه لګي هغې سره یې څه چلو زمونږ دا سړي هم ګورې د ښځې مخکې چي که نه ډېر بهادر یي که نه دا برېت یې داسې جغی جغا د برېت یې داسې نیغ نیولي خو چې ښځه ورته داسې وګوري وي ها نو برېت بیا لاندې شي برېت بیا نوم ته ورسي نوم ته هر څه چې دي خو ښځو سره ټینګې نه دي بیا امین نه تپوس وکړې که دی به راته ووایي په مونږ دلته بهادر یې امینه داسې او داسې او داسې او کور کې الما لیدلې دلته کې داسې سر یې ښکته کړي او داسې دوک ولاړ بشیر جانه تا له دال کور نه دی لیدلی ما لیدی دی ښه او دی دوک ولاړې دوک بیا ښه سړی وي ښځه مو خاوند دې څنګه دی یاره ډېر ښه سړی دی ډېر ښه سړی دی چې زه ورته څه وایم هغه کوي غوږونه پې نیسم غوږونه م نیسي جنټلمین خو ښځې ته ځان ښه چې شلق شو په دا مخ یې وه او ما څه غلطي کړې ده ما ته څه پته وه خو په لار رت ونې برابروم ښځې ته وایي زه چې ځو دا جامې به بدلې کړو د دې سپېره د لاسه جامې څښه شو او پیزار به بدل کو بیا به راوځو ښځه یې کور ته مون ښځه لګیا شوه جامې بدلئ او دا سړی کوټې ته څه کار له وخت خو چې څنګ بره وخته خپې وښویې د دا پوړی باندې په غرض لاندې راغې دا سټ یې ولګېدو مردار شو مړ شو ښځه خو پوه شوه چې د خو هغه غریب والې دی په مخ د هغه څه غلطي وه په غلطۍ کې د یو سړي خپه په خټو کې لاړه او د بل جامې خیره نه شو صبر وکړه که نه صابرینو له خدای جنت ورکوي پوه شو وی دا هغه سړي خیرې وکړې او د ځان ورسره یره شوه او زر خلکو ته وی خلک رالل سخاون مې مړ شو په منډه وی دې پرېږدی دا خواص یې مړ شو ورشئ په لاره یو طالب سپېړه والی دی هغه خیرې کړې دي موږ تباه نه شو بچي مې تباه نه شي لاول لاړ شئ د هغه نه معافي وغواړه بیا به ګورو طالب مخکې روانو بارانو په لاره ځي هلته یو الوی دکان کولو کړی د الوی به دا قانون چې سار وختي به دکان کولو که څوک غریب به پرې راغی یو پلیټ الوا به خیراتي ورکوله او یو جام پی به یې ورکول چې طالب پې ورغی دی غریب خو مخ مږي مخ یې سور دی په سپېړه نو الوی ورته طالب جانه دلته راشه کښېنه یو پلیټ یې د الوا ورکړ دا وخوره او یو جام پی ورکړل دا بچی چې د دکان کولو کوم دا ورکوم دا خوره اوس هغه لګیا دی الوا ننوړی اوچتی او د پیو نه ګوټ کوي او خاندي د دې الوی ورته خیال شو هلکه دا خاندې ولې ما الوا درکړو پې ته ما پورې خاندې وی نه تا پورې نه خاندمه وی ولې خاندې ویسې د خدای د خدایه ته خاندم وی د خدای خدایه کې څه دي نو یو خوا سپېړې راکوي او بل خوا الواګانې راکوي هلته سړي پړه کې ور واچوله نو خو مضبوطه سپېړه یې راکړه او دلته ښه مدیدار پی دي او ګوټ ته کومه ګرم او ګرمه الوا ده دې کې هغه دا سړي هغه نوکران راتلل هغه کور والا دی یې ولیدې لکه طالب جانه هغه سړي ته ووالې په سپېړه وی خو دې مړ که که نه ما کوم ځای وجلی دا پکې بله 300 دو ویم والم زو ما مړ که وی نه خیره دې ورته وکړه اخو چې بره په پوړو ختېده لاندې را پرېوته او مړ شو وی ما خو خیره نه ده کړې وی مهرباني وکړه بد دوا ورته وکړه خیره دې ورته وکړه نور بچي غرق نه شي ښځه غرق نه شي خو مړ شو او ورته څه وی طالب جان وی ما ورته خیره نه ده کړې خو هغه ما له سپېړه راکړه الله په ما خفه شو هغه له سپېړه ورکړه هغه ما له سپېړه راکړه الله په ما خفه شو هغه له سپېړه ورکړه الله داسې سپېړه ورکړه چې مرګ ته یې ورسوله پته نه لګي چې نور به ورسره څه کوي او هغه ما له سپېړه راکړه نو زه یې الوا له راورسولم او پیو له یې راورسولم حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ډېر صابر انسان امام ابو حنیفه یو سړی وله راغی وی مور دې کونډه ده وی یو ګستاخ نن سبا هم ډېر خلک دي مولیانو سره ګستاخی کوي
ته به ګورې دا مولیان د دې خلکو په دې کوټو کې اوسېږي بعضې به جومات ته راشي په ملا به سترګې راوباسي استاد جي دا پوړ بار پروت دی ولې دا استاد جي ستا نوکر دی د خدای ظالمه ته خو ورپسې مونځ کې د خدای ظالمه دوه چوټې کې درته ښایي نو ته په هغه حکمونه کې پوړ به ته را دننه کې استاد جي به نه را دننه کې استاد جي څه ټیم دی او دا کور به ښځې سره جنګ کړي هغې غریبې ته غږ نه شي کولی نو راشي زور به د استاد جي نه وباسي استاد جي مونځ خو نن ډېر اوږد کئ مونږ خو دې پکې قتل کړو دا اوس څه خبره ده چې مونځ اوږد شي شکر وباسه چې داسې استاد دله خدای درکړی دا ګورې هر سړی نه بعضې بدبخته راځي نو په استاد جي په غریبانانو سترګې راوباسي او ځان ښیي چې ګنې زه یو شی مه کوئ ګورې په طالب مولا الله خفه کېږي دی لګیا یې د خدای د دین خدمت کوي دی مسافر دی ستا په جومات کې دیره دی او څلور روټو ته پروت دی او د خدای قرآن زده کوي او د پیغمبر حدیث زده کوي د لاسونه ښکل که د سره مینه وکړه د ته راته غاړه وځه او د کور نه ښه روټۍ راوړه ورته کښېنه نیت دا وکړه چې دی زما د پیغمبر حدیث زده کوي زما د پیغمبر دین زده کوي ته د قدر کوه تا ته چې په مصلی د پیغمبر ولاړ دی نو تا کې دا سوچ نشته چې له دې مصلی قدر هم پکار دی تا سره د پیغمبر د مصلی قدر نشته که ستا پړه کې د خپل مبارک پیغمبر قدر وي د هغه د مصلی قدر به هم د سره او چې د هغه په مصلی د هغه کم نایب ولاړ د هغه قدر به هم د سره که ستا سره د خپل پیغمبر قدر وي د هغه د سنت و قدر د ګیرې به هم کې او د هغه د پټکي قدر به هم کې او چې د هغه دین او قرآن او سنت زده کوي د هغه قدر به هم کې او چې دا قدر دی ونه کړو نو ته ظالم یې خدای به درنه تپوس کوي چا چې د ګیرې بې قدري کړې ده او چا چې د پټکي بې قدري کړې ده او چا چې د ملا بې قدري کړې ده او د دین بې قدري کړې نو خدای وله څه موده ورکړي مهلت وله ورکړي پرېږده چې دی ښه ګرم شي پرېږده چې دا ګناه ښه ډېره وکړي ناګنې راونیسي چې بیا راونیسي بعضې به وایي نو زه به حق نه وایم نو حق ته ملا ته وایي حق څه ته وایي د چاړه خفه کول دا حق دی د چا عیبونه راوښکل دا حق دی یو سړي کې عیب دی نو که تا کې ایماني هغه له لاړ شه او ورسره کښېنه یو پرچه ولیکه ورته وایې مولوي صاحب تا کې مې دا غلطۍ لیدلې دي پټ خلکو ته یې مه شرموه دا رضان نه وباسه بس خبره خلاصه شو یا به د هغه پوهېږي یا به یې ته پوهې نو ته په سوشل میډیا خېږې ته لوډ سپیکر ته خېږې او سړی شرمې زه وی حق وایم دا حق وایه که نه چې د ما پلار د ما مور سره میلو شوي او زه یې راوړی دا خو هم حق ده دا مه وایه که نه دا ووایه که نه چې د ما خور سره د ما اوښې میلو شوی دی د واده په شپه د شپه کوټه کې دا چلو دا چلو بچي راوړلی دي دا هم حق دی دا ووایه که نه هر حق به نه وی چې کوم حق کې د چا بېعزتي هغه حق به نه وی چې کوم حق یو انسان ته تکلیف رسېږي هغه به نه وی چې کوم حق کې د انسان باندې ظلم وي دا به نه وی راشه مخامخ کښېنه ورسره د حق وی دا حق مو وایه که نه چې په غسلخانه کې بلنبل اندامونه مې داسې وي دا مو وایه که دا هم حق دی که نه چې دا د ښځې کوم اندامونه دي او تا لیدلي دا هم خلکو ته ووایه که نه ولې حق خبره ده دا څه خبره ده د حق ویمه ته چې حق وایې ته د پلار حق دی ووایې د مور دی ووایې د رور دی ووایې د تربور دی ووایې د ګاونډي دی ووایې ملا کې حق را ګوتې راوباسې ظلم کې ظالمه ملا درته بېوسه ښکاري ملا راته بېڅوکه ښکاري ملا له 2000 روپۍ د تنخوا ورکوې د جومات ملا له ډوډۍ ورکوې های د خدای نه یېرېږې ته خدای نه منې ته دا سوچ نه کوې چې الله شته او زما نه به الله تپوس کوي او مزدور سره ظلم ولې کوې او همسایه سره ولې ظلم کوې همسایه دې په کور کې دیره دی او ولې ورسره ظلم او زیاتې کوې ټوله شپه ورځې په ښه د خدمت کې او ټوله ورځ په ده خدمت کې سړی ډوډۍ مولا نه ورکوې ولې ظلم کې ولې زیاتې کې دا زیاتې نه دی دا ظلم نه دی او ته تا واده وکړه او ته ترې لاړې سعودي ته ډیوټۍ له او څلور 15 کاله ته ته بار یې 10 کاله داسې خلک دي چې ښځه یې دلته ده او 10 کاله د کور نه بار دی دا ظلم نه دی ښځه ورته مینتونه کوي چې زه چا ته کېنولې یا ښځې بس درځمه یا ښځې بس درځمه قسم په خدای دې مخکې ورځو کې راته ټلیفون وکړی او پلار او جړلې وایي زوی مې بار دی او ما له ته نه راځي 10-12 کاله وشو چې بار دی په ټلیفون را سره خبرې نه کوي مولوي صاحب ړمې ورپسې چوي دي زوی پسې څه وکړمه
دی بوډا چې ته ماشوم لوی کړه په غېږ یې وګرځولې غول دې پې وکړل متیازې دې پې وکړې دې لپاره چې ته به ځې دوبۍ ته او ته به سعودي ته ځې هلته به پیسې ګټې او خپله ښځه به خوشحالې او مور او پلار تباه دا ټول قسم په خدای ظلمونه دي دا زیاتي دي دلته ولا ښځه وکړي هلته په موبایل ول طلاق ورکړي ښځې له د طلاق څومره رواج دی طلاق ولا ورکړي ما طلاق کړې ها ته خو به بله مو کې خو په کومه ښځه چې د طلاق نوم ورپورې شو بیا په معاشره کې څوک کوي دا ظلم نه دی دا زیاتې نه دی دا ستا مور چې په پردو کوڅو کې لګیا ده او په پردو کوڅو کې ځای نه جارو کوي او خدمت کوي او ته غټ سانډا ګټې او په ښځې خورې دا ظلم نه دی مه کوې د مارو ظلم نه دی پکار او داسې خلک هم شته چې بچي بار لېږلي دي او پیسې ګټي نه وله د واده غم کوي نه وله د کویدن غم کوي دا په بچو ظلم دی څوک انګور سره ظلم څوک بچي سره ظلم څوک مور سره ظلم څوک ښځې سره ظلم او ښځه خو ډېره مظلومه ده خو موږ تباه کړه ټوله ورځ دله لګي جامې دلې دي رپلار جامې دلې زیره له جارو کوي کټونه سنډي د میلمه خدمت ته کوي او په معمولي خبره یې دربې او پلار کرے نه پرېږدي او چې لږه خبرې ما طلاق کړلې ما طلاق کړلې ما طلاق کړلې دا طلاقیان مې ډېر بدي د اوسه طلاقي نوم دې په ځان کېښود مړه پښتون ته ګوره په ځان د طلاق نوم کېښودو ته ګوره مه کوئ ظلمونه الله به درنه تپوس کوي نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هغه سړی راغی ورته مور دې کونډه دی وی را په نکاح بیا نه کې سترګې نه شرمېدې سترګې واضح وې څوک به چاته وایي چې ستا مور کونډه ده ما ته بیا را په نکاح نه کې او به وایي چې دا خښته اوچته کړو چې دا مازدیګر والا وه دا زما د مور سره څه دي لیکن امام صاحب صابر ورته څه وایي وایي بچې تپوس به ته وکړم نو دا خو زما اختیار نه دی که د مور مې نکاح تړه کېږي او تا سره واده کې ډېره ښه تپوس به ته وکړو هغه ګستاخ ورته وایي ورشه که نه زر تې تپوس وکړه خو چې امام ابو حنیفه په درشل باندې خپه ور اوچته کړه ور دننه شو هغه سړی په ځمکه را پرېوته او سات یې ورته مړ شو امام صاحب رحمت الله علیه ته چا وی سړی دې مړ که وی ما نه دی وژلی وی هغه زما اړو دړ ده ما له یې سپېړه راکړه الله په ما خفه شو هغه له یې سپېړه ورکړه او مردار یې کړ نو د مارونو بنیاد دا دی چې ظلم ښه شی نه دی زیاتې ښه شی نه دی او د زیاتی بدل الله پاک په دنیا کې او په آخرت په دواړو کې اخلي که چا سره د مال ظلم وکړه د مال هم به یې دنه خدای په دنیا کې بدللی رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل وفرمایل وی مفلس پیژنې غریب او فقیر ویا وی څه ته وایي وی چې پیسې ورسره ني وی نه مړه دا خو مفلس نه دی دا مسکین نه دی دا فقیر نه دی فقیر او مفلس هغې ته وایي چې د ده سره د قیامت پر ډېرې زیاتې نیکۍ دي په دنیا کې ډېر زیات روجې او منځونه او نیکۍ کړي دي خو د خلکو حقونه پې پورې دي ظلمونه یې په دنیا کې کړي دي نو د قیامت پر ورځ به خلک نیکۍ وړي په خپل خپل حق کې نو دی به تشه توقه پاتې شي هېڅ به مو سره نه دا په چا دې ظلم کړی د دې بدل به خدای په قیامت کې دی که ستا نیکۍ به هغوی له خدای ورکوي او که ستا نیکۍ خلاصه شوې د هغه ګناه به خدای رالیو په تا به یې بار کوي تا د مرګ مری راوړی دي ته قبر نه پیژنې ته آخرت نه پیژنې ته خدای نه پیژنې ته د خدای رسول نه پیژنې د خدای د رسول احکامات نه پیژنې فارشي کې ظلم پې خرڅی د پایو والا دغه ظلم دی چې پکې اوبه ور واچوي دغه ظلم دی سوچه پې کم دی ما د یو سړي خبره کولې په پلان کوچ کې دوه کسه ناست یو ویا یو بل ته وایي چې یاره زه خو پکې دا پیپ ما خو ډېر زبردسته طریقه لاندې کړې ده وایي څنګه وایي په پېښور کې پلانکي دوکاندار دی او هغه نه پوډر راوړم او بس په اوبو کې ښه مزېدار حل کړم او چڼې کړم او په پایو کې سم ټینګ پی دی دا حل دی پوډر رالی په پایو کې اچې د ظلم نه دی د زیاتې نه دی رونو ظلم به نه کوي بس په خپل حق صبر وکړئ د بل حق ته بړې مه وهئ او که څوک د سره زیاتې وکړي الله ته سپاره دا خو مسلمان دی بخا او که نه بخې بس خدای ته سپاره ستا پسې سپېړي الله پېښه او سپېړی پېښه او چې کم د چا حق دی هغې کې زیاتې مه کوه
مکه او زیاتې زمیندار د نیک دپاره ظلم کوي ځمکه نیک له زیاتوي په یوې باندې پردی پولوي او پسه سپوروي د ده پټې نه دی پردی دی دا پمپ والا څه دي دا پمپونو کې چې تیل اچوي او ګیسونه میسونه اچوي دا ظالمان د نیکانو دپاره ظلم کوي او کم شی ورکوي ځان لم نه که نه بل له ظلم کوي او زیاتې کوي ولې دا څه کوي د خدای نه خلاصولی شي د قیامت پر ورځ د خدای د عذاب نه دې خلاصولی شي نه نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي حضرت ابو هریره په مخ کې صحابو ته اتقوا الظلم ظلم نه ځان وساتئ فإن الظلم ظلمات ظلم چې دی دا هلاکتونه دي تبایانې دي او تیارې دي د قیامت پر ورځ باندې او د مظلوم خدای ته ډېر زر رسیږي دومره بل څیز نه رسیږي څومره چې د مظلوم رسیږي لیس للظالمین من نصیر الله وی د ظالم په دنیا کې مو په آخرت کې اس قسم مددگار بني الله دې موږ د ظلم نه وساتي که زموږ نه شوي په ژبه یا په لاس یا په مالیاتو کې هم چا سره ظلم زیاتې کړي خدای موږ ته معاف کړي او غلم خیر او برکت ورکړي خدای موږ ته معاف کړي غلم خیر او برکت ورکړي خدای مو ظالمان کې او مو مظلومان کې او الله د فتنو آفتونو مصیبتونو نه هم په امن کې استاد دعا کې دا سیلابونه دي ډېر زیات اوس ما هم واورېدل چې یو غټه ریله ده روانه زموږ په دې علاقو باندې خدای پاک دې مسلمانان د سیلابونو نه محفوظ کړي خدای دې موږ دا موږ ظلمونه کوو که نه نو خدای دې د خپل قهر او غضب نه په امن و امان کې اوسه او زمونږ دې عمرزو کې د شاه فیصل زمونږ منزل راځي مستقل زمونږ د جمعې مقتدي دی مستقل د هغه شاه فیصل والد صاحب وفات شوي دعا ورته وکړئ چې الله یې مغفرت نصیب کړي الله یې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي الله یې وارثانو له صبر ورکړي او د هغې نه مخکې د قاریم د عبدالله صاحب و د عمرزو د هغه مور وفات شوې وه د هغې نه مخکې زموږ د محمدي ګل حاجي صاحب رندار وفات شوې وه عمرزو ټولو ته دعاګانې وکړئ چې خدای پاک یې مغفرتونه نصیب کړي او الله یې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي خدای پاک یې وارثانو له صبر ورکړي او دا د حسین علي حفیظ صاحب زمونږ د عمرزو د هغه اوښې او د غریب جان مولوي صاحب د رزړو د هغه ترو هغې ته دعا کوي چې الله یې مغفرت نصیب کړي الله یې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي او وارثانو له خدای صبر ورکړي چې څوک بیماران دي خدای روغ صحتونه ورکړي الله قرضداران د قرضونو نه خلاص کړي خدای د بې کسو بې څوکو ته مدد وکړي خدای د بې کسو بې څوکو ته مدد وکړي چې کوم په بار ملکونو کې دي او لګیا دي غریبانان مزدورۍ کوي ته ورته مزدورۍ اسانه کړي ته ورته سفر اسان کې خدای ته زموږ حفاظت نصیب کړي زموږ د بچو حفاظت نصیب کړي مو ظالمان کې مو مظلومان کې برحمتک یا ارحم